د بلخ ملي تلویزیون درنو لیدونکو سلام. ستړي مشئ. د دې مهال خبرونو ته مو زه سید عمر احمدي هرکلی کوم. د نهرشاهي ولسوالۍ مسؤلان وایي چې یادې ولسوالۍ 90 سلنه خلک د کرنې او څښاکو اوبو ته لاسرسی نه لري. دوی د اسلامي امارت څخه په دې برخه کې د حل غوښتنه کوي. د بلخ ولایت د نهرشاهي ولسوالۍ مسؤلان وایي د دې ولسوالۍ کروندګر کابو 90 سلنه د کرنې لپاره اوبو ته اړتیا لري. د نهرشاهي ولسوالۍ ولسوال په دې ولسوالۍ کې د خلکو پر یو شمېر نورو ستونزو هم خبرې وکړې، خو هغه ډاډ ورکړ چې د اسلامي امارت چارواکي هڅې لري چې د دې ولایت په لرو پرتو سیمو کې په ځانګړې توګه د نهرشاهي خلکو ستونزو ته رسیدنه او غوره خدمات وړاندې کړي. دهقانا داشتجایی را که ما معلومات داریم بعضی قریه را اینا 90% به آب ضرورت دارن. اگر 10% اینمی آبشان برسه ولی اکثریت کشتشان که هست حاصل گرفته نمیتونن، از آبی نر که هست حاصل گرفته نمیتونن. اکثریت مردم ما میبینیم که در اجاره و به می چیزا مشکلات گرفتن و اجاره خود پوره نکرد. نهرشاهي ولسوالۍ د بلخ ولایت یوه له ګڼو میشتو ولسوالیو څخه ده چې د دې ولسوالۍ ډیری وګړي کرنیزې ځمکې لري، خو د اوبو له کمښت سره مخ دي. د اسلامي امارت سره د دولت آباد ولسوالۍ خلکو همکاري د دې لامل شوي چې د یادې سیمې اوسیدونکي د امن په فضا کې ژوند تیر کړي. مسؤلان یې وایي چې وروستیو 3 میاشتو کې کابو 10 جنایي دوسیې د علماو په مشوره حل کړي. د دولت آباد ولسوالۍ مسؤلان وایي په دې ولسوالۍ کې د خلکو امنیت خوندي دی او هیڅ ډول امنیتي ستونزه په دې ولسوالۍ کې نه لیدل کیږي. د دولت آباد ولسوالۍ مسؤلان همدارنګه وایي د دې ولسوالۍ ملکي او پوځي مسؤلین د خلکو شته ستونزو ته پر وخت رسیدنه او د هغوی لپاره غوره خدمات وړاندې کوي. امنیت ولسوالی دولت آباد مکمل الحمدلله برقرار هستند و مردم شریف ولسوالی دولت آباد زندگی خود را با آرامی و ستایش پیش میبرد. الحمدلله در ولسوالی دولت آباد هیچ نوع مشکل موجود نیستند. په همدې حال کې په دولت آباد ولسوالۍ کې د جنایي جرمونو برخې مسؤلان وایي په دې ولسوالۍ کې کابو 10 جنایي قضیې ثبت او رسیدنه ورته شوې. تقریبا 20 دوسیه زیادتر و کمتر موضوع جنایی در اینجا ثبت شده و یک مقدار از اینا توسط محاسن سفیدان و علما فیصله شده و یک تعداد موضوع جنایی که بخش ما مردم می شدن در اینجا فیصله شده و یک تعداد که است تقریبا یک 7 دوسیه میشه که به سانان عالی معرفی کردیم. ویلو وړ ده په هیواد کې د اسلامي امارت په واکمنۍ سره په دې ولسوالۍ کې امنیت په بشپړه توګه خوندي دی او ځایي خلک په یوه ارامه فضا کې خپل ژوند تیروي. درنو لیدونکو دا و د دې ساعت خبرونه. تر بیا مو الله مل ښه وخت.